एक्सरसाइज 1.2 کې क्वेश्चन नंबर 7 8 او 9 حل کولو کوشش کوو او په دې باندې ځان پوهه کوو. کومه ګورو نو په دې ایکسرسایز کې چې کوم دا کوېسچن دي نو دوه درې کوېسچنونو بعد دا طریقه لږ غونډه کې بدل شي، ایکویشن ټایپ هم موږ سره لږ بدل شي. اوس دا ریسیپروکل ایکویشنز دي، یو ټایپ دی، نو په دې باندې ځان پوهه کولو کوشش کوو چې د دې نه به د ویریبل ویلیو موږ څنګه فایند کوو. تیورای طرف ته لږ غونډه کې راځو که موږ وګورو نو ټایپ 3 والا چې کوم موږ سره اگزامپل دي هغه کې وګوره نو یو دی x + 1 ور x والا اگزامپل، بل دی x - 1 ور x والا اگزامپل. دا یو سره ذکر کړی چې دا ریسیپروکل ایکویشنز دي او د دې پام چې د نو هغه څنګه دی بهر کې په غي باندې ډسکشن نه کوو، خو راځو د سولوشن طرف ته. دای څه کړی دي x + 1 ور x په دی د y سپوز کی بیا چې د y ویلیو واخلي د x + 1 ور x په ځای باندې د x square + 1 ور x square په ځای به اخلي y square. زبردست، خو y square به نه اخلي. ولې چې ته په y square واخلي د دې مطلب به دی ګوره چې تا واغسته سپوز که y موږ سره برابر دی د y مثال په تور زوام چې موږ سره برابر دی د y ویلیو موږ سره راغله x + 1/x دی، نو چې y square تا واغسته مطلب دا دی چې په x + 1 ور x square به هم square راشي که نه، نو دا به شي x square + 1 ور x square + 2x1 ور x دی. دې نه موږ سره څه رالل د y square ویلیو سره یو 2 پکې سیوا دی، 2 پکې سیوا دی که نه. اوس دې ځای کې په دې وجه باندې د y square ویلیو x square + 1 ور x square دا نه ده، بلکې دا 2 بچ دی نو د y square نه دا ته ماینس کې. نو دغه شانتي طریقې باندې بیا موږ سبسټیټیوشن وکړو. سبسټیټیوشن نه بعد چې دی نو کوادریټیک ایکویشن به جوړ شي، کوادریټیک ایکویشن سمپلیفیکیشن به وکړو. هغې نه بعد به چې دی نو د x دپاره دوباره سبسټیټیوشن واپس وکړو، سولوشن سیټ به موږ سره بیا اخره کې راشي. راځو کوېسچن طرف ته پریکټس کوو، نو انشاءالله په دې میتھډ باندې به ډېر ښه پوه شي. کوېسچن موږ سره ګیون دی، نو لومبی سټیپ به زموږ څه وي په داسې قسمه کوېسچنو کې موږ به واخلو چې لیټ سپوز y = x + 1 ور x. نو اوس دې نه بعد چې دی د y ویلیو خو ما سره راغله، خو د څه پکار ده د x square + 1 ور x square که نه. نو څنګه چې موږ په 9 کلاس کې چپټر 4 کې به سکویر واغسته که نه x + 1 ور x د پاسه به سکویر واغسته دا شانتې به نو دې له به ایکویشن 1 نوم ورکړو. squaring both sides अब ته ولیکي y square بشي دی خوا لیفت سایډ ته او رائټ سایډ ته x + 1 / x هول سکویر بشي. صحیح ده کنه داسې؟ ښه، اوس دې نه بعد چې دی نیکسټ سټیپ کې به موږ سره شي y سکویر به په خپل ځای باندې راشي او دا سایډ a + b هول سکویر فارموله جوړیږي که نه جوړیږي. x square + 1 ور x square + 2 × x × 1 ور x. اوس چې که چېرې تا چپټر 4 9 کلاس کې صحیح ویلي وي په دې ځای باندې به ښه په اسانه پوهېږي. چپټر 5 هم فیکټرایزیشن دی، دې سره لینک دی، نو دا موږ سره څه راغله دویمه ویلیو راغله. نو دې ځای کې خو زموږ د څه پکار دی x square + 1 ور x square که نه. نو زه د دې نه چې دی د x square + 1 ور x square ویلیو فایند کوم نو څه به وکړم دا 2 به د ایکویشن لیفت سایډ ته شفټ کړم او رائټ سایډ ته به ما سره پاتې شي x square + 1 / x square. در دې خو ته زما په خیال صحیح پوهېږي. اوس دې نه بعد چې دی نو نیکسټ سټیپ کې به موږ څه کوو سبسټیټیوشن به کوو. نو سبسټیټیوشن دپاره چې دی زه سبسټیټیوټ کوم دا ویلیوز په ایکویشن نمبر a کې، دې ته ایکویشن a نوم ورکړه، بل څه ورکړې نو دا به څه شي ما سره 3 × y square - 2 - 16 × y + 26 = 0. د x + 1 ور x په ځای باندې مې y واغسته او د x square + 1 ور x په ځای باندې ما سره راغی y square - 2. اوس دې نه بعد سټیپ کې به موږ سره سمپلیفیکیشن وشي، دا به شي 3y square - 6 - 16y + 26 = 0. سمپلیفیکیشن کولی شي نو 3y square به شي -6 + 26 نه څه راځي
او प्लस 20 राजी 14 څنګه راځي 26 نه چې 6 لرګي نه 20 نه 26 دی ها دله بعد سټپ کې به موږ سره شي 3y square minus 16y plus 20 نو 23 ځه 23 ځه او 60 راځي کنه د 16 نه 2 سره ته داسې وای چې دا غینه plus 60 راشي 16 ځه زبردست نو ماینس پاخلم کو پلس پلس والا minus 10y minus 6y plus 20 is equal to 0 بشي تر دې الټاو مغستې شي مطلب 10y رستم لیکل شي او 6y رستم لیکل شي 3y به کامن کو نو سپاتې شو y minus او سوري 3 پکې نه کامن کیږي بلکې 2 ته هم نه کامن کیږي صرف y به کامن کو اس خبر نه ده minus 10y لیکو د دې الټا مونږ کو کنه ام روټین کې خو ته سولف کولای شي خو ځم چې د کونته کې د الټا سره مونږ ځان عادت کو 3y minus 10 بشي y چې کامن شو اوس minus 6y د plus 20 نو څه کامن کم 2 خو پکې کامن راځي کنه 2 3 ځه 6 آفرین نو minus 2 ته کامن کم که plus 2 minus به دې ځکه کامن کوم چې 2 3 ځه 6 نو دا 3y شه plus او ها نو دې ځکه د plus په ځای به څه شي minus بشي ولې چې minus ته بهر شوی دی نو minus into minus plus راځي کنه 2 10 ځه 20 is equal to 0 ها اوس دینه بعد چې دی نو ایدر مونږ سره هغه به لیکو خو بعضې کسان که بیا دا لیکچر ګوري نو هغوی به کنفیوز کېږي هغوی دپاره چې دی نو دا لیکو y minus 2 بشي is equal to 0 شو اوس دینه بعد چې دی نو یا خو مونږ سره دا 3y minus 10 د 0 برابر دی یا y minus 2 مونږ سره د 0 برابر دی که چېرې 3y minus 10 مونږ سره د 0 برابر وي نو دا به ځان ته ولیکو چې either 3y minus 10 equal to 0 یا بل مونږ سره کوم یو راغی possibility هغه د مونږ سره y minus 2 equal to 0 y minus 2 equal to 0 either r ورته لیکه ښه نو y به مونږ سره د څه برابر شي اول به 10 ورواړېږي نو پلس 10 به شي او بیا به په 3 ډیویژن وشي نو ډیوایډ کې به شي 3 دې ځای کې y به د څه برابر شي د 2 نو د y ویلیوګانې خو مونږ سره دوه راغلي خو زمونږ نه غواړي څه د x ویلیو نو په دې وجه باندې سبسټیټیوټ بیک به وکړو نو پټه یا بټ ورته به ولیکې ښه چې کوم تا ته اساني بټ y is equal to مونږ د څه پټ کړو x plus 1 over x نو په دې کې به اوس x plus 1 over x پټ کړم نو دا به شي ما سره x plus 1 over x is equal to 10 over 3 او ورپسې دې بل سایډ ته به څه شي x plus 1 over x is equal to 2 اوس د دې نه کم ټایپ ایکویشن جوړ شو لږ ټایپ 2 طرف ته ورشه وګوره ټایپ 2 کې څنګه و مونږ سره ټایپ 2 ایکویشن ته وګوره نو هغه مونږ سره و p of x plus b by p of x is equal to 0 is equal to c یو کانسټنټ و نو 2x وګوره مطلب دا دی چې ډینومینیټر کې به مونږ سره هغه ویریبل و کوم به چې مونږ سره په فرست ټرم کې په نیومریټر کې و نو دې ټایپ والا ایکویشن نو طریقه مونږ زده کړې وه چې دا به مونږ څنګه حل کو ډینومینیټر نه به مو ویریبل ختم کو نو نه به کوادریټیک ایکویشن جوړ شو او کوادریټیک ایکویشن بیا مونږ په اني اف د 3 میتھډز کې سولف کولی شو نو اوس دې ځای کې به مونږ هغه ټایپ 2 والا میتھډ یوز کو نو دا x plus 1 over x به څه شي دواړو سایډو ته به x ملټیپلای کړم دا به شي مونږ سره x سکویر پلس x by x نو 1 به شي که نه is equal to 10 by 3 into x نو دا به شي مونږ سره x خو دا 3 به هم ختمو که نه نو 3 به هم دواړو سایډو ته څه کو نو دې خوا به شي 3x سکویر پلس 3 او دې ځای نه به 3 څه شي ختم به شي ولې ډیویژن کا ملټیپلای او 3 شي دواړو سایډو ته نو هغه به مونږ سره ختم شي دا دې ځای کې سټیټمنټ لیکل دا اوس ستا کار دی ځکه چې زما په خیال 10th کلاس څه دومره لوور لیول هم نه دی لکه ونته انګلیش کې سټیټمنټ به لیکلی شي ملټیپلای بوث سایډ د ایکویشن بای 3x ښه د دې نه خو دا مونږ سره یو ایکویشن جوړ شو د دې سلیوشن طرف ته راځو اول دې سولف کوو
نو بیا دا بل پارت چې دی دا ځان ته لیکو پراپر طریقې سره سولف کوو. دا به شي موږ سره 3x square plus 3 minus 10 x is equal to 0. نو 3 3 ځه 9 راځي که نه څنګه بعضې کسان کنفیوز کېږي نو هغې دپاره یې لیکو minus 10x پسې سټنډرډ پام کې مې ولیکه که نه ها نو 3 into 3 9 راځي. اوس د 10x نه 2 انسې جوړول دی چې ملټیپلیکیشن نه 9 راشي minus 9x minus x plus 3 equal to 0 بشي. د دې نه 3x کامن کا نو موږ سره بشي x minus 3 او چې minus 1 تېنه کامن کړي نو دا بشي x minus 3 equal to 0. 3x minus 1 او x minus 3 x minus 3 دواړو کې کامن دی که نه x minus 3 دا دې ټرم کې هم موږ سره کامن دی او دې ټرم کې هم کامن دی. نو یا خو موږ سره either 3x minus 1 equal to 0 یا x minus 3 equal to نو x په موږ سره برابر شي د 1 over 3 او دې کې x په موږ سره برابر شي په دې خو پوه شوې که نه سټپ کې څه مسله خو نشته دی سټپ بای سټپ په خپله سولف کړه. د x دو ویلیوز راغلی که نه پاتې کوم یو دی x plus 1 over x is equal to 2 نو دې لپاره به څه شي دا سلوشن په خپله کولی شي که نه دا په خپله وکړه x په ملټیپلای کړي دوه یو سایډ ته نو x به شي پلس 1 به شي is equal to 2x به شي 2x چې دې خوا را شفټ کړي نو x minus 2x plus 1 equal to 0 به شي. دویم څه داسې ویلی شي چې د هغې ملټیپلیکیشن نه موږ سره 2 او د هغې اډیشن نه موږ سره 2 ملټیپلیکیشن نه 1 راځي minus 2 راځي minus 1 زبردست. نو دغه ته پټ کولی شي x square minus x minus x plus 1 equal to 0 minus 1 نه plus 1 راځي او minus x minus x نه minus 2x راځي. د دې سلوشن به وکړي x پتې کامن کړي نو x minus 1 به شي minus 1 ته کامن کړه نو x minus 1 به شي. د x په موږ سره دو ویلیوز راشي هغه به شي 1 دواړو کیسز کې. نو سلوشن سیټ کې به اوس موږ کم ویلیوز لیکو ځان ته دوه پیرې 1 ولې نه لیکو حالانکې موږ سره خو د y د x ویلیوز چې راغلل نو یو x ویلیو ما سره راغله 1 over 3 د بل x ویلیو ما سره راغله 3 او د بل x ویلیو ما سره راغله 1 او د بل x ویلیو هم ما سره راغله 1. سلوشن سیټ چې زه جوړوم نو په دې کې به زه کم ویلیوز لیکم 1 over 3 به شي 3 به شي 1 به شي او 1 به شي داسې وایي که نه دا غلط دی ولې آفرین دې کې ریپیټیشن دی او سیټس باره کې مونږ ویلو چې په سیټس کې ریپیټیشن a collection of well defined and distinct object نو دا خو distinct نه دی که نه 1 یو شانتي دی ریپیټیشن وشه په دې وجه باندې دی که مونږ څه لیکو صرف یک یو پیري او دا زمونږ صحیح انسر دی. او دا خو شه مونږ سره د پارت نمبر 7 سلوشن اوس 8 او 9 دی. نو د دې میتھډ باندې خو به ته پوهې خپل هم پریکټس کولی شي صرف اوورویو به یې واخلو. نو څه به شي موږ سره وای به د څه برابر کړو x plus 1 over x به شي نو y square minus 2 به شي موږ سره د x square plus 1 over x square برابر چې په دې کې موږ پوټینګ وکړو نو دا به شي موږ سره y square minus 2. اوس دې کې وګوره دې کې بل چلې ورسره کړی دی دا y square minus 2 پاینټ کولو ضرورت هم نشته دی ولې دې ځای کې موږ سره ایز ا هول سکویر دی د x square دا به څه شي موږ سره y square ډایرکټ بس y square minus 10y plus 16 equal to پوه شوې. اوس دا سولف کولی شي که نه څنګه به شي minus 10 نه 2 انسې داسې جوړول شي 16 ته راځي ملټیپلیکیشن نه 4 4 ز 16 راځي بل 8 2 ز 16 راځي په فیکټرایزیشن ډېر آسان دی یار ګوره 8 2 ز سره راځي نو 8 2 ز 16 به شي نو دا به شي موږ سره y square minus 8 का plus 8 वाला minus into minus plus है ना plus 16 equal to 0 y थे कॉमन का no y minus 8 पापाती शी जिससे थे कॉमन को y और minus 2 थे कॉमन को no y minus 8 पापाती शी y मुंग सर यार 2 बराबर दे या y मुंग सर तो 8 बराबर दे पुट बैक पाओ की नो चिकला वीडियोस तो बाकी पुट की अगर तखपला कोले हम शिबाल के अब ज़रूरत है कि पुट को x plus 1 over x पे या मुंग सर द 2 बराबरी x plus 1 over x पे मुंग सर द 8 बराबरी
که د 2 برابر نو x سکویر بشي minus 2x plus 1 بشي equal to 0 د دې سولوشن مونږ وکړو نو x ویډیو مونږ سره 1 1 راتله او چې د دې سولوشن وکړو x سکویر plus 1 minus 8x equal to 0 بشي اوس په دې کیس کې چې دی نو داسې دوه انسي شته دی زما په خیال کوادرټیک فارمولې به ښې وي ځکه چې داسې انسي خو زما ذهن ته نه راځي چې ملټیپلیکیشن نه 8 راځي 4 2 ځای 8 دی او بل خو څه نشته دی په دې وجه کوادرټیک فارموله a is equal to 1 دی b is equal to b څه دی 1 والم که -8 -8 باخلم زبردست ولې چې لینیر کویفیشنټ دی نو x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac والا فارموله کې پټینګ کول ډیوایډ بای 2a د x ویلیوز به موږ سره دوه راشي ښه هغه به بس سولوشن سیټ کې بیا ولیکي ټیک شو دا د جنرال اوورویو شو دا ته خپله پریکټس کولی شي اوس دینه بعد راځو پارت نمبر 8 وشو 9 نمبر پارت دی دې کې اوس نیگیټیو والا کیس دی په نیگیټیو والا کیس کې وګوره موږ بس وکړو وای به د څه سپوز کو x minus 1 over x بیا موږ نه څه غواړي x square plus 1 over x square کنه taking square on both sides y square بشي موږ سره x square plus 1 over x square plus minus 2 بشي نو minus 2 چې خو وراړيږي نو plus 2 بشي زبردست y square plus 2 is equal to x square plus 1 over x square اوس دینه بعد څه بشي پوټینګ به وکم کنه y square minus substitution زبردست نو y square plus 2 بشي minus y بشي minus 4 is equal to 0 بشي y square minus y minus 4 plus 2 نو minus 2 is equal to 0 راځي اوس دا بس شي اوس دې کې بس څه کوم وګوره دې کیس کې دوه انسي وای چې ملټیپلیکیشن نه 2 راشي او ایډیشن سبټریکشن نه minus y راشي plus y minus 2y minus 2 equal to 0 بشي y تینا کامن کا نو دا بشي y plus 1 بشي minus 2 بتی کامن کا څه بشي y plus 1 is equal to 0 بشي y به موږ سره برابر شي د minus 1 او y به برابر شي د plus 2 د y په ځای پټ کا x minus 1 over x د minus 1 برابر واخله x minus 1 over x د 2 برابر واخله دا څه به کنه ها نو x چې دا یو سمپلیفای کو نو څه بشي x square plus x minus 1 equal to 0 د equation به solve کې کنه so x دوه انسو ته سپلیټ کولی چې plus 1 ته راشي minus 1 ته راشي نو دا سنسیش ته x چې minus 1 ته راشي ملټیپلیکیشن نه خو ایډیشن نه plus 1 راشي زما په خیال خدای شي minus x plus x نه بیا 0 راځي کینسل کیږي دې کې بس یوز کو quadratic formula best solution دی a is equal to 1 b is equal to 1 او c is equal to -1 فارمولا کې پوټینګ کول دی ښه ساده انسر او دا بل چې دی x square minus 2x او minus x equal to 0 دی نو دا خو کیږي څنګه به کیږي چې ملټیپلیکیشن نه 2 راشي او ایډیشن نه 2 راشي نه ایډیشن نه ملټیپلیکیشن نه 1 راشي ایډیشن نه 2 -6 پښې کنده خو مونږ تیر کوېسچن کې سولف نکو د دې نه مخکې کوېسچن کې شته دی هغې کې نو هغه حساب سره سلوشن زما په خیال دی کې خو څه ګران نشته دی نو د خپله پریکټس کا طریقه خپل زما کار و اوس پریکټس کول د ستا کار دی که څه قسمه کوېسچن نو هغه ته کولی شي د ټاپک حوالې سره